سوه کاله یې رفتار پکښې کې وکړ. نو بیا څومره اندازه پرې کړي ته فکر ورته وکړه. 300 کاله یې رفتار وکړي. دا جبرائیل علیه الصلاة وسلام وایي ستړی سو و پاک خدای ته عذر پیش کړي چې الهي پروردګار ستړی سوم ستومانه سوم، دغه درک نه سره معلوم چې ما د دې جنت څخه څومره پرېکړه څومره پاته دی. وایي حق تعالی جل جلاله ورته وویل چې ای جبرائیله زما دې په خپله خدایي و خو دې قسم چې 3000 کاله رفتار وکړې که د دغه جنت و 11مې حصې ته لا ور ورسېږي. و دې امت ته خدای ویل زما دوغله پیرزوینه په نیت کې ده. خدای تعالی دې زموږ ستۍ د لاسه نه باسي. وایي خدای چې داد کړي نو به دې شاد کړي. خدای تعالی و جبرائیل علیه السلام ته ویل و دې امت ته زما په نیت کې دوغله غټه پیرزوینه پرته ده. خو ایسې خدای تعالی وایي ته ځان زما که زه ستا یم بس ته زما سه. خو انسان اوس ځان غلی غلی کوي. انسان ته خدای زارۍ کوي وایي ته زما سه ای انسان زه ستا یم، ته زما پر لارو پر رضا باندې راسه. خدای وایي زما یو دغه ډول غټې غټې برخې درته په نیت کې دي چې تا ته دې درکوم. او رسول الله وایي هغه نعمتونه دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چې نه به دې په سترګو لیدلي، نه به دې په غوږو اورېدلي، نه به دې په زړه کې در ګرځېدلي، نه به دې په خوله خوړل سوي. پر داسې شکل باندې خدای وایي د نعمتو ډک. نو جبرائیل علیه الصلاة وسلام کتاب راوړي دی وایي په دغه جنت کې و خدای ته حجز مختاره کړي پر سجده باندې پرېوتی. څه ویله؟ ول ای زما خدایه کشکې چې زه جبرائیل ستا د حضور نه وای ګرځولی یو امتي د محمد رسول الله د امتیانو څخه پیدا کړی وای. زما استاد ځای غوښتي، زما استاد ځای د جنت په میانځ کې غوښتي. ول خدایه کشکې جبرائیل نه وای زه یو امتي د امتیانو څخه د محمد رسول الله دې ګرځولی وای. حق تعالی جل جلاله څه ورته ویل؟ ول ای زما ملایکې ای زما مخلوقه چې تا د محمد رسول الله د امت خواست وکړي د هغه چوکۍ دې وغوښتل. حق تعالی ول زه به دې د مځکې او د اسمانو د ټولو ملایکو سردار وګرځوم. چې تا د محمد رسول الله د امتي ځای وغوښتي دومره دې ځان عاجزه کړي. خدای تعالی ول زه به دې د ټولو ملایکو د اسمانو د مځکو سردار وګرځوم. نو یوه ده ته وایي په دغه وخت کې ابصري د ملایکو ورله ورکړله او دی امین د لوح محفوظ وګرځاوي. ګورئ دا منصفونه خدای تعالی د خپلې تواضع د رویه ورکړله چې ده تواضع مختاره کړه. حق تعالی جل جلاله دا منصفونه ورکړله. نو دوهم بادر د اسلام دوهم طرف د اسلام چې دی څه شي دی؟ تواضع ده چې په مسلمان کې به تواضع پرته یې لنډې ده. ډېر به عاجزه یې، ځان به متکبر نه ګرځئ. هغه حدیث کې راغلی دی حق تعالی وایي الکبریاء ردائي وایي کبر زما خوی دی، زما په خوی و زما په جامه دی. خدای وایي بنده خپل ځان نه پوښوي. نو مزدور د کور چې لا د هغه خان لونګۍ تړلې د هغه خان چپنه یې پر ځان اچولې د هغه خان له کاره یې راخیستې ګرده د کلي کشنیانو لوی پر خانې وایي څه کیږي مړې پسکنګې په ځان پسخان وایي که په خان پسخان وایي چې د هغه لباس واغوندي کوڅې ته راوځي ګرده خلک پر خانې وایي دا چا دی؟ هغه مزدورګۍ ده له فلانکې زه یې ورور عمره خو موږ چې ول هغه راوتلی ده. نو خدای تعالی وایي چې په بندګانو کې لا د یو غټ لباس پر کشني باندې نه ښایي. نو د خدای په لباس ولې مخلوق ځان پوښوي؟ کبر د خدای خوی دی، خودبیني ومني د خدای خوی ده. د بنده سره عجز ښایي لنډی ده. دوهم طرف د اسلام څه شي دی؟ عجز دی. په عجز کې دومره ګټې پرتې دي چې جنت مأوا خدای ورکوي. چې حضرت جبرائیل علیه السلام د دغه جنت خواست به خدای ته کړی دی چې خدایه کشکې دې ما ته راکړی. دا یې دوه. دریم طرف یې څه شي دی؟ صبر دی چې سړی به صبر و خدای ته کوي. څه مصیبات، څه مشکلات، څه تکلیفونه، څه زحمتونه چې پر انسان باندې راځي. حق تعالی وایي وما اصاب من مصیبة فباذن الله وایي هر تکلیف چې در رسېږي ای انسان زما په علم در رسېږي زه خبر یم. د ناخبره خیال چې ونه کېږي. ګورې خدای وایي هر مصیبت چې در رسېږي زما په اجازه در رسېږي. نو خدای خبر دی. نو به څه کوي انسان؟ انسان به نو ولې بې تابع او بې تواني کوي؟ نو به صبر مختاره کوي وخدای په مشکلاتو کې په مصیباتو کې صبر به خدای ته سړی کوي.
که چا صبر مختاره کوي د هغه صبر برخه درنه ده، نه په دې دنیا کې ناکامه کوي نه په هغه دنیا کې ناکامه کوي. دوهم دریم طرف د اسلام صبر کول دي د خدای پر مصیباتو. که مسکین یم و خدای ته کښېنه خدای دې کم نه ویني، که ناجوړ یم و خدای ته کښېنه خدای دې کم نه ویني، که بې کسه یې هم و خدای ته کښېنه خدای دې کم نه ویني، که بې وسه یې هم و خدای ته کښېنه خدای دې کم نه ویني. خو دغه خدای دغسې دنیا ته راستولی، خو خدای خپل ابتلا لري، خپل امتحان لري، خپل علم و خپل قدرت دی چې پر خپل بنده یې چلوي. نو دا معلومه ده چې صبر چې دی دا د اسلام د نگاه کېدلو یو طرف دی، یو حصه ده لنډه. د صبر په بابت کې نو ډېرې ډېرې کیسې راغلي دي چې دلته یې مختاره کړي داسې وسوله، دلته یې مختاره کړي داسې وسوله. او څلورم طرف د اسلام چې دی چی دی شکر دی لنګلې ده چې سړی به د خدای پر نعمتو باندې شکر گزار دی. چې ښه صحت یې درکړی دی الحمدلله، ښه رزق یې درکړی دی الحمدلله، ښه اولاد یې نارینه او زنانه درکړی دی الحمدلله، کور کولو زندگی یې ارامه درکړې ده الحمدلله، دین د اسلام یې درکړی دی الحمدلله، نوم د محمد رسول الله یې ستا په غوږ ستا په زړه کې لیکلی دی الحمد. وهایه اوس نو د ځانه سره سوچ کوه جنه پر جنه باندې د دې خدای د نعمتو کښته کېږه ورځه ورځه، نو به اخر په شار د نعمتو د خدای کښېږي. سړی چې د ځانه سره داسې یوازې منفرد او متحد سوچ وکړي چې خدای زه چې غواړم بالا څه درسه وغواړم، او نو چې موږ ته چې غواړو بالا نو څه د خدای څه غواړو د زړه چې بازار ته ورسې د هغه رنګارنګ نعمتو ډک سړی چې وایي شام شریف دی صاحب د ډېرښته څه بوی وایي چې وراسته شي در سره، که وړه غواړې وړه رسېږي، که میوه غواړې مې، که کپړه غواړې کپړه، ته په خوله یاد کوه پلانکی هغه دی واستفاده کوي. یعنی څه شي نشته، هر شی شته، که ته وا پیسې نشته د پیسو د بس در ځایه پورې نو ګرده دنیا په دغه ارمان کې مړه، دغه ارمانو د هېچا نه دی په ختلی صاحب. د بس ځای ولا که ما ته هم در اوسه معلوم شوی دی چې زه د خپله ځانه سره صلاح وکړئ چې پر کم ځای نو بس دا د بس ځای نه دی معلوم شوی چې پر لک بس، پر دوه بس، پر کروڑ بس، پر ار بس، پر ال بس، د بس ځای در اوسه په دې ارمان کې که ځې په دې ارمان کې نو په لکونو په کروڑو انسانان تللي. نو څلورم شی شکر دی چې سړی بیا وایي دا یو سرحد د اسلام دی. اک تعالی وعده کړې ده وایي ولئن شکرتم لازیدنکم، که زما شکر ګزارې وي خدای ول زه نور پسې در کوم، زه شرمېږم چې پر دغه دې ودروم. او ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، خدای وایي که دې کفران د نعمت وکړي بیا زما عذاب ته انتظار کوه، سخت سخت عذابونه در باندې راځي. او خدای وایي بیا نو انتظار وسه، سختترین عذابونه در باندې. نو خدای تعالی چې موږ تاسو نور مسلمانان د ناشکرۍ څخه وساتي. څلور اطراف د اسلام چې اسلام پکښې کې نغښتی دی، اسلام پکښې کې معلومداره پروت دی، او د اسلام سرای پکښې کې جوړ شوی دی. هغه څلور مې کوم شیان درته وویله؟ نو په غږ نه کوئ، یو تقوا مې یاده کړله چې دا یو طرف د اسلام دی. سړی چې هر عمل کوي تقوا او پرهیز به پکښې کې کوي. دا لرو چټو بنده د خدای نه دی خوښ لنډی ده چې هسې وایي چې را پورې وکړه تا ما و آخرت سره پرېږده. څنګه تا او آخرت سره پرېږدم؟ مسلمانه د دې دنیا دلایل ولا که ویلی شي چې خلک درته کښېني ته په خوله کې ګانګوړه ګانګوړه کېږي. که یې اوس به زه درته وایم دا د شپېتو کالو لمونځ راته ووایه، نو چې دا د شپېتو کالو مکمله و مکرره وظیفه د یو پنځو د لسو کسو انسانانو په مخ کې نسې ویلی، یا یې الحمدلله کې بیا یې الحمدلله کې بیا یې څنګه کې بیا څنګه کې، نو چې دا نسې ویلی و خدای ته به د دې لړلې معاملې و زندګۍ حساب د دې تمام پیغمبرانو او د تمامو ملایکو د تمام مخلوق په مخ کې څنګه وایي، څنګه دې ورې لاکم چې ته ما واخرت. رسول الله یوه ډله یو فوج زما د امتیانو به پر صورت د بیزوګیانو راپورته شي په ورځ د قیامت. دا کم کسان دي؟ والفهم النمامیون، دا هغه کسان دي چې د دوو قومو یا د دوو انسانانو یا د دوو پښو په مابین کې بدي اچوي لنډی ده. یوه ته یو رقم غږېږي، بل ته بل رقم غږېږي، یوه ته یو رقم
چشمکانو اشارې وایي بل ته بل رقم چشمکانو اشارې وایي. دغه انسان چې دا چغلي د دوو کسانو په مابین کې کوي، د دوو قومو به سره پیښه کړي، دا به په ورځ د قیامت حق تعالی جل جلاله د امتیانو سره د محمد رسول الله بیل کې په صورت د بیزو بیا راپورته کړي. دا هغه کسان دي. دا یو ومنهم منکوس رؤوسهم، بعضې بیا هغه دي چې سرونه بیا کښته زړیږي. ګورئ د قبره څخه چې راپورته شي سرکل به یې پښې به یې جګې نیولي، سر بیا کښته یې داسې به روانې ده، داسې به روانې پښې جګې سر کښته داسې به روانې. د یمله چې پروت یا پړمخې یا هغه جلا ډله ده، دی به داسې نیغ روانې ده. نو هر ځای چې د قیامت د میدان څخه ښخ شوی و د هغه ځای څخه که په کروړو میلو مځکه ده که په اربو مځکه ده، دی به ځي پر دغه باندې پر سر به روانې پښې به یې جګې ولاړې. دا کم کسان دي خدای تعالی مو دې وساتي. وهم آکلة الربا، دا سود خواره دي چې سود کوي. صاحب مانه چې د ژمنځي غاښونه یې په ژیره کې نشي چلېدلی، مګر بجنسو کاروبار یې دغه دی چې سود پر مسلمانانو باندې کوي. او د سودخورو عذاب به راشي. پېژنئ؟ نو دوهمه ډله ګویا دا شوله چې پر سرو باندې به نسکور پراته وي، پښې بیا د اسمان و کنګرو ته نیولي. دا هغه کسان دي چې دوی خوړونکي د سود او د ربا دي، چې ربا په دنیا کې کوي، و هغو کسانو ته تعالی جل جلاله دغه ډول عذاب په ورځ د قیامت ولره ورکوي. هغه پښتو متل دی ول الا بلا به وکې زیلور به په ماړه کې د مولا جواب به څه کېلنګه ده. هله و بله خو دې وکړله، د یوه د بله کوره خو دې راویستل راودې ځغلوله، ځان خو دې واخیستی د خدای د مسؤلیت در دفتر دې لاندې کوي. لور و زوی دې په ماړه کړله، د مولا جواب ستا د ګریوانو ستا در غوښه خېجې لنګه ده. نو ګوره چې په قیامت و په آخرت به دې لا دا خپل لور و خپل زوی بیا پیدا کړي که به دې نه کړي پیدا، یا به سره ووینئ که به نه سره ووینئ، چې هر یو په خپلو خولو کې غوټه دی، هر یو په خپل تکلیف کې لویدلی دی. ولاکه یا د زوی و پلار ته پام سته یا د پلار و زوی ته پام سته. نو دوهمه ډله ګویا دغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تفسیر کې اعلان دی. بعضې به والاعمای، یعنې ګورئ چې راپورته شي په غبرګو سترګو بړونکي. دا کم کسان دي که ته یې وایې نو څه دي دا خو مچول غټ کار دی. دا نو دا څه چې د جنت نعمتونه دي دغه ټوله د پاک خدای وجدار ته داسې معلومېږي لکه هېڅ شی چې نه یې. دی چې په سترګو ړوند راپورته سو پاک خدای د خپله جداره څه محروم کړي. بس خدای وایي زما جدار درته حرام. دا کم کسان دي خدا مو دې وساتي. دا هم الذین هغه کسان دي یجورون فی الحکم، چې په فیصله کې زور کوي، ظلم کوي. ملا فارقي ته چې سره ورغلي، ملا چې ورته وګوري یو نوکي ورته کړی، دا بل نوکي خزانې نو پوه شي ولی چې دا خواته به نوکي فیصله د حق کومه نو. ابالا چې څنګه چې ول څه دي ویل چې دا پر هغه ټس چې پر راپورته شي، هغه کاکا کتاب دغه ویلي دي، دستي و کتاب ته حواله ورکړه. زه خدای دې وایي خواته راشه کتاب سره چې تا ویلي دي، دا ګر دنیا نه دی ویلي تا ویلي. خلاص هغه مسکین فارقې د لاس باندې که شي لکه د اختري سیرلی هغه ورسره ځغلي چې در اومه ماجه ته ځې که در اتلسمه ماجه ته ځې خو د خپل اختیار نه. هر وخت چې په کم ځای کې په کم کنج کې د ده پر طبیعت باندې فیصله وکړه سوله، دغه دې وایي ملایان کاکا چې هر څه ورسره ښایي، هر څه ورته رواج دي، د خولې سې خواړه د خولې خبرې یې وایي خوږې دي شفافې. د دغه ظالمانو چې په فیصله کې زور کوي یا په فیصله کې طرف د قومیت کوي، د دغه عذاب محمد رسول الله ولدا دی چې په ورځ د قیامت به په غبرګو سترګو ړوند راپورته کېږي. بیا به دی نارې کې وایي یا ربي لم حشرتني اعما، خدایه ولې دې ړوند راپورته کړم وقد كنت بصیرا، زه خو سترګور ومه. حق تعالی وایي کذلک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسی. خدای وایي غږ مه لره، زما آیاتونه به درته ویل کېدله، زما فیصلې به درته بیانېدلې، تا یېرولې سوچ نه پکښې کاوی. خدای وایي نن مې داسې یېر کړې د خپل رحمت څخه ګازه وسله. هر ځګ ته چې عملې ور ویې وشه نو ور وهه ستا کار دی. دا یې بل ومنهم الصم والبکم. ګورې چې هغه اوله خبره مې کړې ده د هغې په مناسبت مې راخیستې ده. بعضې بیا په غوږو کاڼه په ژبه ګونګیان راپورته کېږي، هېڅ نشي ویلی.
لکه لیونیانو هر انسان ته ګوري څه نشي ویلی نه د چا دا اوري. دا کم کسان دي؟ فهم الذین دا هغه کسان دي یعجبون باعمالهم چې ریاکاري او خودرایي کوي په عمل کې. لنډه د ریاکار او د خودبین انسان صفت به دا ډول چې په غوږو بیا خدای کون کړي په ژبه بیا ګونګی کړي دغه ډول بیا دی راپورته کوي. ومنهم بعضې د دوی به بیا یمزغون السنتهم بیا دی راپورته کېږي چې ژبې بیا در دې خولو راوتلي پر دې ځګر به پرتې حیا دي وایي ژړې اوبه بدبویه به در بهیږي. دا ژبه بیا داسې لکه یو د کشمیانو نارک دغه ډول به د دوی پر ځګر باندې پروت وي. دا کم کسان دي؟ فهم الذین دا هغه کسان دي یخالفون قولهم فعلهم چې په خوله وایي هغسې نه کوي، په خوله دې تېره یې خطا باسي. دې لنډه دا کار به وکړې و ما دې خدای ووایي چې په لنډه یې دا قسمونه وکړو مګر چې څنګه تېر شو اول وایي ته اوس رښتا کاکا چې مې تر ځان چې راوی ولاړ ما په ژوند یې ولاړ. دا قول یو پیل بل، په خوله یو رقم په بدن بل رقم. د دغه انسان عذاب بدایي چې حق تعالی جل جلاله بې ژبه د خوله راوباسي د ملایکو په لاسو، نو به پر دې تتۍ ورته پرته وي دی بیا بیخ ژوي دا ژړې اوبه بیا د هغه ځایه څه در سر څڅېږي. دا به بل فوج بله ټولۍ به خدای تعالی دې فضل کوي په آخرت به ډېر سره رسوا سو، ډېر به سره ووینو، ډېر به سره وګورو، ډېر به سره بیل شي. ومنهم مقطعة ایدیهم وارجلهم بعضې بیا دا دي چې لاسونه او پښې بیا غوټ خدای ور پرې کړي بس په دغه بدن و تن به راپورته کېږي، لاس بیا هم نه وي پښې بیا هم نه وي. بعضې به بیا داسې. دا کم کسان دي؟ فالذین دا هغه کسان دي یؤذون الجیران چې امسایګان زیروي. امسایه جنې په عذاب دي ساري په ولاړې جنې ولاړ دی، د ده څه په عذاب دی، د ماینې څه په عذاب دی، د کشمیانو څه په عذاب دی. میلمانه چې راشي دا غوسله خدا چې سړی په عذاب ولې چې په هغه کور کې په خپله لحاظ د امسایه نه وي خو هغه میلمانه هم به دغه ایله شیان بس چې راشي پر بامو د خېجې د برې در ورسوه دروازه در باندې ټکوه کشمیان جوړوه ولې کاکا مه کوه بس نو سړی په عذاب د دغه ازاریانو چې امسایه جنې په عذابو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تفسیر کې د دې آیات وایي چې په ورځ د قیامت بیا پاک خدای جل جلاله لاسونه او پښې غوټ ور پرې کړي. دغه ډول بیا بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها پوښتنه جې وکړله ولې یا رسول الله دغه نو معاشر ته څنګه ځي ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خدای به ملایکې ورته راواستوي په دې سرو کې بیا حیا دي لکه د بودګانو داسې اوسارونه ور واچوي، نو بیا پر مخې غزار کې پر دا تندي و پر دې تتۍ باندې بیا کشي. رسول الله ول دا تندی و تتۍ بیا دا د ولي لکه هغه د اوښ تتۍ چې ده دغه شانې به پر مخې پروت چې اوسار ور لوېدلی دی. دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د ده په ښایست خیال کېدی لنډی ده او ځان چې د یو څه د انه په نامه ویله چې زه یم. اوس حق تعالی جل جلاله په داسې بدشکلي سره و محشر ته غوښتی دی چې پر مخې روان دی، ملائکې یې د اوسار نیولی دی کشي یې پر تندي و پر تتۍ باندې چکېږي. خدای تعالی مو دې وساتي دا به نو څوک یې نو ده دا خدای نه دی چې موږ وایي د دوزخ دپاره نور انسانان خدای پیدا کوي. لنډه ده یا دا د دغه اعمالو والا د شمله ده چې وچ په وچه موږ یو بس چې ته یې وایې چې دا څه ټاپه را باندې وي. نه 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 خدای دې یو مسلمان لا نه ور اچوي. دا ټاپه د هېچ چا نه ده، دا د خپل عمل ټاپه ده بس. لنډه ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول د تفسیر ټاپه ده بس. دا دغه شان دا یې بله. ومنهم مسلوبون علی جذوع النار بعضې بیا داسې رسول الله ول راپورته کېږي چې څنګه قبر وچاودل سو د شتي بیا د اور چپرکټو چارپایي و دته د قبر پر ژۍ کښېښول سو ملایکې راپورته کړي د دې اور پر چارپایي یې کښېږدي بس وار د واره بیا د اور پر چوکاټ د اور پر درګهان ور روان کړي. دا کم څوک دي؟ سبحان الله. فالذین دا هغه کسان دي نبي علیه السلام ول یسعون بالناس ګورئ چې رپوټونه د خلکو تېروي الی السلطان الجائر د ظالم باچا په لاس یې ورلره ورکوي. دا هغه جاسوسان دي نه لکه د افغانستان هغې چې کور به ارام وي ده و صاحب منه
بل بیا رپورټ تیر کړي چې دا کو دا تا درته کوي یا باشي درته نسي بالا دې دروازه ور وټکولو نو چې راوي ویستي پلاستر بیا کوي درننه بیا چا نه وایي دغه ظالمان اخلاص هم سوله مګر دا دی نه دی په دې دنیا کې به خلاص شي په ورځ د قیامت حق تعالی جل جلاله دغه اووم یا اتم زنځیر ورته ډډولی دی بیا به باندې ورځي حق تعالی جل جلاله به دغه انسانان د اور پر چارپایانو راپورته کوي او د اور پر دروازو پر درګاهانو باندې به تیروي دا کم کسان دي چې و ظالم باچا ته د ناحقه مسلمان د پوټ پیښیي ګرفتاري یې کوي یا خپل تنخوا د دی پر پخیي وایي څه وکړم نن بل شی په لاس نه دی راغلی ای به دا سړی په لاس ورکړم زما څه او یا یو ازار وجه مسلمان ته ناحقه ولره ورسوي چې د هغه ژوند ور برباد کړي د هغه کور ور برباد کړي د هغه زندگی او د هغه فامیل ټوله ور خراب کړي دا قدره یې کې د دغه جاسوس ظالم د دغه مخبر سیدي ظالم عذاب حق تعالی جل جلاله په ورځ د قیامت د اور په چوکاټو د اور په چارپایانو ورکوي دا اوس که یو عادل باچا یې په لاس سړی ورڅ خلاصه ده یو عادل حاکم یې یو سمه پوښتنه در سړي څه وکړي یا و ظالم که هغه خو دې د پوښتنې د مخه بیا اډونه در ټوک ټوک کړي والا نو سړی اریان او هېڅ هم نه کړي نه خوړلې نه لیدلې ده دغه خبره ده هغه ظالم خپله د پاک شین خپله عمله در باندې وکړله ستا و ژوند ته نو نه ګوري که بربادېږي که هر څه کېږي که هر څه کېږي دی خپله تنخوا پخوي خپل ژوند آباد کوي د ده عذاب ده ومنهم اشد نتنا بعضې به بیا داسې انسانان چې راپورته شي په ورځ د قیامت بې داسې بدبویي ځي چې انسان د خدای به طاقت نشي ورته کولی د بدن څخه بې بوی ولاړېږي دا څوک دي فالذین یتبعون الشهوات دا هغه کسان دي چې په دنیا کې دوی شهوت پرستی کوي او هغه کسان دي ویمنعون حق الله من اموالهم چې د خدای فرضي زکات نه ورلره ورکوي د بدن څخه بیا داسې بدبویي ولاړېږي چې انسانان به طاقت نشي ورته کولی دا پیسې نو یې سړی څه کوي پایې چې ښه د عطرو بوی خو د سړي په ولاړېدای هم په دې دنیا او په هغه دنیا مګر هغه دا ډول بوی ولاړېږي چې دغه ټوله محشر والا کتاب راوړي دي وی حق تعالی جل جلاله ته عریضه وکړي چې پاکه خدایه د دغو انسانانو د بدبویي څه موږ په تکلیف سولو یا موږ دوزخ ته واستوه یا دوی واستوه دی چې وایي هغه د دوزخ عذاب به درجې اسان دا دغه کسان دي ومنهم یلبسون الجلابیب من النار بعضې بیا هغه کسان دي چې پوښونه د اور یې اغوستي دي یعنې کالي و کپړې د اور یې اغوستي دي ګورئ خولۍ د اور صدرۍ د اور فرض یې که کمیس د اور پرتوګ د اور څپلۍ د اور دغه ټوله پاک خدای د اور په ستن د اور په سپڼسي ګنډلي دي په ملایکو د انسان مخکې کښلي وایي دا جوړه واخله تمام بدن په اور کې پوښ شي دا کم کسان دي فهم اهل الكبر والخيلاء على الناس دا هغه کسان دي چې تکبر او غرور کوي پر انسانانو باندې دا کبر چې دی دومره بد شی دی په ورځ د قیامت بیا حق تعالی جل جلاله د اور په پوښ کې ونغاړي اوس یې وایي څنګه کوې پر چا ځان دی بولې یا خو خلکو ته وروباسه ورښکاره یې کوه داسې سره کالي یې راکړي دي نو حدیث کې راغلی دی خدای تعالی دې موږ تاسې نور مسلمانان وساتي ول هغه کبرجن د دنیا به ذلیل د ورځې د قیامت وي ذلیل د ورځې د قیامت وي کتاب راوړي دی وایي یو سړی و په بني اسرائیلو کې چې دی مړ کېدی و د خپلو قریبانو کې دا وصیت وکړي چې زه مړ شومه ما وسوځي بیا مې په میچن کې وانې بیا چې ورځ د باد شوله دا زما ایرې په باد ته ولره ورکړه نو بیا څنګه چې دی مړ شو دغه شی وکړله کتاب راوړي دی په بخاري شریف کې دا حدیث دی وایي وسوځي بیا یې میچن کړي بیا یې باد ته په لاس ولره ورکړي دا ایرې ګرځي یوړلې چې یوړلې حق تعالی جل جلاله ووچې ولندې ته امر ورکړي چې دا ایرې راټولې کړي ایرې راټولې کړلې حضرت جبرایل علیه السلام یې ورواستاوي د دغه حالت یې جوړ کړي روح یې ورله راواستاوي ژوندی انسان په دا ژوند جوړ کړي حق تعالی ورته دا چې څنګه چم وکړي ده ورته ویل الهي من خشیتې کول خدایه ستا د بیرې څنګه وکړي ګناهګاره وم بیرېدمه داسې مخامخ نه سوم درتلای دغه مې په وسه پراوه
بندگی هیله و گنج مال پدا چم ستا د عذاب و ستا د گرفت څخه خلاص. حق تعالی جل جلاله رشتا وایي چې زما د بیرې دې کړی دي، مګر زما دا قانون دی خدای ویل ول چې څوک په اور د دنیا، یعنی مقصد دا دی ځان کباب کې زما د بیرې سه هغه زه په اور د جهنم بیا نه سوځم. که چا په توبه د خجالت خپل ځان په دنیا کې و ما ته ذلیل او عاجز کړي، یعنی ګوري خدای تعالی ول ما ته توبه وکړل ځان یې راته عاجز او ذلیل کړي. حق تعالی ول دا زما وعده او قاعده ده چې زه هغه په یوم القیامت کې نه شرموم. بیا خپل غیږ پر راګرځوم، د دې خپلې غیږې په بغل کې خدای ول زه د ده څخه سوال جواب کوم. دا زما وعده ده چې زه داسې نه کوم. نو ته خلاص یې زما د عذابه څه، ستا توبه خدای ورته ول زما په درګاه کې قبوله شوه. نو حق تعالی دې موږ تاسې او نور مسلمانانو ته توفیق د خیر راله راکړي. ګناه که وکړه سي، پر ګناه باندې چې سړی پښیمانه سي، د هغه پښیمانۍ بعد دغه ډول ثمر و فایده پیدا کولی سي. تاواني هغه انسان دی چې ګناه کوي، پر ګناه سربیره دلاوري کوي، ګناه کوي په ګناه سربیره فخر کوي، ګناه کوي په ګناه سربیره خیال کوي، ګناه کوي په ګناه سربیره یو د بله تکبر سره کوي. د دغو انسانانو څخه خدای ناراضه کېږي. و دغو انسانانو ته حدیث شریف مخاطب دی، وایي که چیرې تا وکړله او پښیمانه سولې لکه نه چې دې کړې، که دې نه وکړې په راضي وې لیو د هغو ګناهګارو څخه ته هم وګرځېدلې. نو حق تعالی دې موږ تاسې مسلمانانو ته توفیق د خیر راله راکړي. دغه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوازمړو ستاسې دپاره د اعمالو د خوا څخه عبرت و عبارت بولل کېږي. کتاب راوړي دي، وایي یو سړی و ډېر ګناهګار و، نو بعد هغې څخه یې اراده د توبې وکړله. نو یې د شپې اودس تازه کړي، په صدق و اخلاص سره لمونځ یې وکړي، لاس یې پورته کړي و خدای پاک جل جلاله ورته هر څو خواستې و زارۍ چې یې وکړلې، حق تعالی جل جلاله بلاکۍ په وایي مخ چې یې واړوئ نه راضي کېدی. دا بله شپه یې بیا دغسې وکړ، دی خو نو نه دی خبر. بیا چې هر څو زارۍ وکړلې وایي حق تعالی بلاکۍ په مخ چې یې واړه، دغنه ناراضه دی خدای. درېیمه شپه یې بیا دغسې وکړ، خدای ناراضه و مخ یې ځینې واړه. څلورمه شپه یې بیا دغسې وکړله، وایي حق تعالی جل جلاله بلاکیف د اسمان او د عرش پر شاوخوا ټولې ملایکې سره راټولې کړې، ټوله یې صف صف ودرول. ول ای زما ملایکو، دی ورته ول ربه، ول تاسې ټولې پر ما شاهدان یاستئ چې ما و دغه بنده ته چې دی نن درېیمه څلورمه د استغفار د ګناه غواړي، بلکل ماتې د صغایرو د کبایرو کوي. دی ورته ول پاکه خدایه، نو چې دومره ته ناراضه وې څنګه ژر راضي سولې؟ حق تعالی ورته وویله ول ای زما ملایکو، قد استحییت من العبد، او ما ته حیا ودرېدل وشرمېدم د دې بنده څخه چې زه شرم دی نه راته ځي، زه پرې وهم دی منګولې را پورې ټینګوي، زه د ځانه لرې کوم دی راڅغلې راله. نو خو بل خدای یې نسته چې هغه لولاسي، بل در و درګاه یې نسته چې پر هغه باندې وځنګېږي. نو حق تعالی ول وما ته حیا د دې بنده څه ودرېدل، دا بنده ما نه پرېږدي راضي کوي مې، تاسې پر ما شاهدان یاستئ چې زه راضي یم د دې بنده څخه. نو هغه محقق دلته وایي وای کرم دی نو لطف خداوندگار، وای مهربانی او احسان د خدای وبینه، گناه بنده کرده و او شرمسار، گناه بنده کړی ده ځینې شرمیږي، خدای د ځانه یې نشي لرې کولی. نو خدای بیخي اسانه پخلا کېږي، بیخي اسانه راضي کېږي که چیرې د بنده د خوا یو حرکت او یو سایه یو کوشش په پسې و، او که بنده پر خپلو ګناهو باندې نه حساب لري، نه کتاب لري، نه سوچ لري، نه فکر لري، نو بیا تعالی جل جلاله یو بې پروا خدای دی، و هر جهنم ته چې بیا ور وغورځوئ خدای مو دې وساتي، هغه به بیا ځایي، هغه به ځانګوي، په هغه کې به بیا د ده د ګناه کساتونه خېږي، و ده ته به تکلیفونه و عذابونه ورکړه کېږي. تعالی وایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. حق تعالی وایي هغه کسان چې دوی فعل فاحش وکړي، یعنې یو بد کار ځینې وشي، او ظلموا انفسهم یا ظلم وکړي پر یو ځان باندې، خدای وایي زما په فروضو کې د ده کوتاهي ځینې وشي، یعنې زما فروض فرضیات ځینې پاتې شي، دا ظلم پر ځان دی وکړي. نو منځ مه کوه، د چا سره پرکه یې ځه، د هېڅ چا سره یې نه کوه. روژه د مینه سه، د چا سره دې پړه په مخه راخیستې ده،
دا چې ظلم د دغه خپله ځان سره شروع کړی دی دغه خپل نازک بدن د خدای په عذاب کې کړی او کبابه یې د هېڅ چا سره جنه دی کړی. نو هر فرض د خدای چې سړی یې نه کوي دې ته ظلم پر ځان بولل کېږي او یا فاحش یو ګناه چې وکړی شي خدای وایي ذکر الله بیا یې د دغه کولو بعد د خدای عذاب ورپه یاد شو د خدای عذاب یې په مغز کې ور وګرځوي چې خدای خو حساب لري خدای خو کتاب لري خدای خو پوښتنه لري خدای خو بازخواست لري زما پر کومه باندې باد کړی دا خدای په یاد او فاستغفروا لذنوبهم خدای وایي پر دغه سربیره نو بیا بخښه پر دې ګناه زما څخه وغوښتله او دا تی ته خدای وایي درته یم ای انسانانو چې ومن یغفر الذنوب الا الله بخښونکی د ګناه بیا ما بل هېڅوک هم نشته. نو چې چا ظلم وکړي یا یې ګناه وکړله بیا یې زما عذاب ورپه یاد شو زما دپاره یې استغفار وغوښتي خدای وایي زه به هغه ته بخښه کوم و نعم اجر العاملین خدای وایي یو ښه مزدري بلا ده ته پر دغه کار باندې پسې ورکوم چې دا ده توبه وکړله پر دې توبه بلا یو غټه مزدري ورکوم. الحمدلله